او مونږ اوس د فاټا ریفارمز خبرې کوو. د فاټا ریفارمز خبرې به هله ټیک کېږي چې مونږ قبایلو ته دا احساس ورکو چې حکومت تاسو ته پوره پام دی، ستاسو مسلو ته پوره پام دی، ستاسو چې کم وروستو ګیلي دي چې ټرایبل ایریا چې دا فاټا چې دا نو دا نظر انداز شوی ده. لہذا هغه فیلینګ چې دی هغه موږ اوس انشاءالله لګیو ختمو او د هغوی څونه جایز مطالبات چې راځي د هغې موږ نوټس اخلو. تاسو د فاټا ریفارمز خبره وکړه، نو د فاټا ریفارمز تاسو مخکې څنګه ګورئ؟ دا انشاءالله دې له موږ ګورئ چې ډېر ګریجول دغه به کوو، د دې امپلیمنټیشن به کوو. د دې امپلیمنټیشن لا انیشل فیز چې دی فیز 1 5 ایئرز موږ یې ښی دی او هغې کې څو شیزونه چې اوشي نو بیا نیکسٹ 5 ایئر هم نور ورکړي دي. ودن 10 ایئرز کمپلیټ دغه چې کوم دی ریفارمیشن او مین سټریم کې راوستو دغه چې دی دې له موږ 10 ایئرز ورکړي دي او دا نه چې 10 ایئرز به ضرور پوره کوو. که هغې نه مخکې موږ اچیومنټس خپل پوره کړ نو انشاءالله پنځه کاله نه چې 2018 پورې ډیمانډ دی چې دا پوره کوي. که اصلاحات راشي نو د امنیت ذمہواري به چا سي؟ لکه که تاسو وګورئ کم عام جرمونه دي نو د دې د مخنیوي دپاره خیبر پښتونخوا کې پولیس کار کوي، نو آیا تاسو به په فاټا کې هم د خیبر پښتونخوا پولیس نه کار اخلئ؟ ګورئ جي د دې اوس چې کوم موږ د فاټا دا ریپورټ خبره ما تاسو ته وکړه، دې کې ریکمنډیشن دا دی چې هلته فاټا کې دې وخت لیویز کار کوي د پولیس. لہذا موږ دا ووایي چې لیویز یو افیکټیو څنګه پولیس فورس د سیټل کې دغسې لیویز فورس په ټرایب د فاټا ایریا کې دا افیکټیو پولیسینګ دپاره تیار کړی شي. هغې دپاره ضرورت څه دی د پراپر ټریننګ چې کوم پولیس لا ورکولی شي یا فوج لا ورکولی شي. لہذا ریکمنډیشن دا وشو چې لیویز چې دی هغه پراپرلی ټرین شي. هغې ټریننګ دپاره آرمي او پولیس جوینټلی دی یو پروګرام جوړ کړي او هغه د هغې دغه باندې راولي سټنډرډ باندې چې د پولیس کم دی د هغې نه بهتر سټنډرډ راشي او د لیویز دغه چې دی هغه یې هم ایډجسټ شي او فردر ریکمنډیشن 20,000 لیویز فورس نور چې دی هغه دی دغه شي برتی شي او د پولیس انکار دی هغې ته ورکړی شي. لہذا سیکورټي به هغسې کېږي، هغې کې به زموږ پولیس هم انوالو کېدی شي ځکه چې بیا خو به سیټلډ ایریا به شي او د هغې خپل دغه به وي پکې او دغسې موږ دام کړی چې سپریم کورټ او های کورټ به ملته اکسیسیبل وي او خلک به خپل اپیلونه اخوا ته مړی شي.